د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم خبره به سړی په کوم نیت باندې اوري، کوم نیت سړی وکړي چې الله رب العالمین بیا د عمل توفیق هم ورکړي او د خبرې نه خوندم واخلي. نو دوه نیتونه به سړی کوي. دا خبره ډیره ضروری ده. څوک چې د عمل اراده لري او دا چل به مو د صحابهو نه زده کوو. وفد عبدالقیس دا راغلی و نبی صلی الله علیه وسلم ته. نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي حدثنا بجمل من الامر. اے دی اللہ نبی موتا یو څو احادیث بیان کا. مو په اصطلاح کې د الله د رسول خبرو ته احادیث ویلې کې یو څو احادیث مو ته بیان کا د څه لپاره؟ ان عملنا به دخلنا الجنه، چې مو په عمل وکړو او جنت ته داخل شو. او په یو روایت کې دی نعمل به، مو په عمل کوو. یو دا نیت شو. دویم نیت وندعو به من وراءنا، او د ځان نه وروسته خلقو ته د هغو خبرو د هغه احادیثو دعوت ورکړو. نو د الله او د رسول خبره به سړی په کوم نیت اوري؟ د عمل په نیت او د دعوت په نیت. او د الله کتاب چې اکثرو مسلمانانو شاته کړی ده، پای کې دا خبر الله رب العالمین په ډیر ښه انداز سره کړی ده. دا حدیث او دا د صحابه خبره دا د قرآن د یو آیات نه راوتې ده. او قرآن د تدبر او د سوچ کتاب نه. الله رب العالمین په حامیم سجده کې فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. د هغه چانه الله مونږ تپوس کوي، د هغه چانه د چا وینا خسته کېدی شي چې د هغه دعوت الله طرف ته وي، یا الله د بندګۍ او د الله د طاعت طرف ته دعوت وي. وعمل صالحا، او گزاري ولا عملن کوي. وعمل صالحا، او که څوک ته تپوس وکړي چې سبت د چا په مذهب او د کم تنظیم او پارټۍ سره تعلق لري، په اسلام کې دا تصورات نشته. دا څه جواب کوي؟ وقال انني من المسلمين، زه یو عام مسلمان یم. الله رب العالمین دې موږ لپاره بحثیت دین د اسلام غوړه کړی ده. بس دا بسته، دا مذهب بسته، دا پارټي بسته. هو سماکم المسلمین. ابراهیم علیه السلام دې موږ لپاره ډېر ښایسته نوم یې ایښی چې هغه مسلم ده، مسلمین ده. نو د حامیم سجدې د آیات هم دا مطلب ده چې سړی به دعوت هم کوي او ورسره عمل به هم کوي. نو بیا به د الله او د رسول خبره پتا ډېره خوږه لګي او الله به د عمل توفیق هم درکوي.